علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبر او ژوند به مو ښه تېرېږي. دا وخت که موږ وګورو په پاکستان کې د ظلم او بربریت چې کومه اخري انتها ده هغه ځای ته رسېدل دی. یعنې تاسو دا هم ویلی شئ چې کلایمکس چې کومه دی هغه د ظلم او د بربریت چې کومه دی په پاکستان کې هغه اخري کلایمکس ته رسېدل دی او هر طرف ته که موږ ګورو نو د انتقام یو سیاست شروع شوی دی او د هر یو کس نه انتقام اخیستلی کېږي او په دې حالات کې نه سیاسي څوک او نه عام یو کس چې کومه دی هغه معاف کېږي، ځکه چې کم یو کس د رژیم چینج اپریشن مخې ته راځي نو یا هغه د هغې د حوالې سره اواز چوتی نو هغه ټوټل چې کومه دی هغه کوچل کېږي، په هغې باندې زور راوړلی کېږي او هغو ته نقصان رسولی کېږي. دا وخت که موږ وګورو نو نه د چا د چادر او د چاردیوالۍ عزت ساتلی کېږي او نه د چا د زنانو چې کومه دی خیال ساتلی کېږي. بیډروم ته خلک راسي او په بیډروم کې د خلکو بېعزتي کوي او پولیس ګردۍ ته که موږ وګورو په پاکستان کې بالکل اخرني حد ته رسېدل ده. بیا د نګران حکومتونه چې کوم وي د دې کار دا وي چې دا راځي او الیکشن کوي یا دوی ته وایي چې راشئ تاسو ته په ځولۍ کې موږ دا حکومت درکوو، یو اپرچونټي ده تاسو سره او راشئ تاسو دا اپرچونټي چې دا په خپل نوم کوي. خو په موجوده چې کومه حکومت دی که په دې کې موږ د نګران حکومت کردار ته وګورو نو دوی بالکل فرعون ته جوړ شوی دی. فرعونیت یا یزیدیت هغه کومه اخري حد چې کومه دی هغه دوی هم اختیار کړی دی او دې حد ته رسېدل چې هېڅوک هم نه معاف کوي. په دې ټوټل چې څومره غونډهګردي ده د دې اثر په دې ملک کې دا تر دې پورې رسېدلی دی چې څومره زموږ بزرګ شخصیاتو چې کومه عزت والا خلک وو هغې هم چا نه دي معاف کړل چې په هغې کې زموږ افواج پاکستان چې کومه کسانو چې کومو ته به خلکو خپل اساتذه کرام له هغو به عزت کو هغه هم نه دي معاف کړی شو. پای کې به څه حاضر سروس او څه به ریټایر هم وو. پرون که موږ ګورو چې ډېر اهم کار د یو ریټایر افسر سره شوی دی په ماډل ټاون کې او د ماډل ټاون هم یو خپله هسټري ده او په دې کې تاسو لیدلی چې ماډل ټاون چې کومه دی په ډکشنرۍ کې هم نوي نومونه چې کومه دي هغه هم ایډ کړل دي. په هغې په حوالې سره به در سره هم خبره کوم. خو د هغې نه مخکې راځو که تاسو کتلی وي په ماډل ټاون کې پرون د برګیډیر ریټایر وخت الله خان صاحب په کور باندې چاپه اچولی شو ده او د هغې کور چې کومه دی هغه یې ګډ راوټ کړی دی او مات کړی دی. د هغې سره سره که تاسو امجد شعیب صاحب پېژنئ چې ډېر ښه نوم و د هغوی په فوج کې هم ډېر ښه ژوند تېر کړی و. د هغې نه بعد په میډیا باندې د هغې هم ښه نوم تېر شوی و. د دې سره سره د هغوی ډېر زیات شاګردان هم وو. خو څرنګې چې هغوی په جیل کې اچولي وو بیا د هغوی هغه تصویر چې څرنګې لیک کړی شوی و او څرنګې سوشل میډیا ته هغه تصویر راغلی و هم ډېر دردناک او افسوسناکه کیسه وه. د هغې نه مخکې چې کومه دا غیر معمولي اقدامات چې کومه دي دا په پاکستان کې په دې موجوده وخت کې روان دي. خو د دې سره سره که زه تاسو د عمران خان صاحب په حوالې سره درته یو خبر وکړم چې هغوی اوس موجوده وخت کې په جیل کې دی او د هغې ماما چې کومه دی هغه وفات شوی دی. خو یوه خبره موږ په ذهن کې دا هم موږ ته پکار ده چې کله کلثوم نواز صاحبه په انګلینډ کې وفات شوې وه نو په هغه وخت کې چې هغوی کله د هغې لاس چې کومه دی پاکستان ته رالی نو په وخت کې نواز شریف صاحب چې کوم هغوی په جیل کې وو خو د هغې دپاره هېڅ قسمه څه رکاوټونه نه وو او هغې ته ویل چې تاسو تللی شئ او د خپلې بیبي چې کومه اخري رسومات دي که د هغې جنازه ده که د هغې چې څومره رشته دار راځي د هغې په دعا کې که ته شریک کېدل غواړې نو ته په ارام سره لاړ شې که هلته 15 ورځې اړه که 10 ورځې اړه او که 20 ورځې واړه وه د هغې نه پس چې کومه دی ته په ارام سره واپس راشه. خو هلته ده هم چې کومه دی هغه خپل کردار ادا کړه چې هغې د یو افیسر سره میلاو شو او هلته هغوی چې کومه دی هلته هم یو پلین جوړ کړو. یعنې هلته د هغې سره هم دوکه وکړه نواز شریف صاحب. دارنګې د عمران خان صاحب چې کومه دی ماما وپا او د هغې سره یو بل انټرسټینګ خبره دا ده چې کله د دوی والد صاحب وفات شوی نو په وخت کې په پاکستان کې ډکټیټرشپ و یعنې د جنرال پرویز مشرف صاحب حکومت و او شهباز شریف صاحب چې کله د جنرال پرویز مشرف صاحب سره میلاو شو نو هغوی نواز شریف صاحب د ټلیفون هم کړی او هغې ته ویلي که تاسو راتلل غواړئ نو تاسو ته به هېڅ قسمه رکاوټ نه وي نه به دلته په لارې کې څه رکاوټ وي او نه که تاسو چېرته پاکستان ته راشئ نو په دې اخري رسوماتو کې چې تاسو شاملېږئ نو په دې کې به هم تاسو ته رکاوټ نه وي او بیا چې تاسو واپس ځئ نو په واپسۍ پتلو کې به هم تاسو ته رکاوټ نه وي. خو د هغې د راتلو نه هغوی انکار وکړو او د هغې سره سره انکار یې هم وکړو. بیا انټرسټینګ خبره دا ده چې نواز شریف صاحب به همیشه دا ملبه چې کومه ده دا په جنرال مشرف صاحب باندې اچوله چې هغوی چې کومه ده زه د پلار په جنازه کې هم شامل کېدو ته نه وم پرېښودی یعنې په هغې باندې به هم دا الزامات لګول خو د هغوی ډېر غټ ظرف و ځکه چې هغوی ته دا افر ورکړی چې تاسو راتللی شئ او د خپل والد صاحب په جنازه کې شاملېدلی شئ. اوس د عمران خان صاحب هغه ماما وفات شوی دی چې کومه د عمران خان صاحب منټور هم و که عمران خان صاحب چې نن موږ پېژنو چې عمران خان صاحب د نو پای کې د ټول نه زیات کردار د هغوی و. زمان پارک هم د هغوی په نوم باندې چې کومه دی یادېږي.
د هغوی بل پرون وفات شوي او پرون د هغوی جنازه وه خو د هغې په تدوین کې چې کومه ده نواز شریف عمران خان صاحب ته اجازت ورنه کړو که موجوده سیستم چېرته عمران خان صاحب ته اجازت ورکړی وی نو په تاریخ کې به د دې ډېر ښه نوم پاتې شوی او په ښه نظر به خلکو دې سیستم ته او د موجوده حکومت ته کتلې خو د بدو د قسمته د هغوی ضرب دومره کمزوری و چې هغوی ته اجازت ورنه کړو. د هغې نه مخکې راځو چې بل یو د دې نه هم یو غټ خبر دی چې څومره تجویز کننده او تایید کنندګان چې کومه د کاغذات نامزدګي امیدوارانو د هغوی چې کومه وو نو د هغې د نیولو سلسله هم شروع شو ده او د دې آغاز د فواد چودري صاحب د تجویز کننده او تایید کننده چې څونه کسانو د هغې نه دوی اخیستی دی او دا سلسله چې کومه دا به صرف فواد چودري پورې نه پاتې کېږي بلکې دا به په پوره پاکستان کې چې کومه ده خورېږي به او بالخصوصا د دې به خاص فوکس چې کومه وي دا به په پنجاب باندې وي. دا ټوټل ارڅه که موږ وګورو چې دا پاکستان کې اخر روان څه دي او دا ولې په پاکستان کې کېږي د دې صرف یو واحد مقصد دی چې د هغې لپاره دومره د پاکستان نه بلکې پوره سیسټم چې کومه دی هغه ایکسپوز کړي چې څه نه څه طریقې سره د پاکستان تحریک انصاف دا مقبولیت چې کوم دی په دې کې څه کمی راولي یا د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ووټر دي یا سپورټرز دي چې د دوی د حوصلې څه نه څه کمې کړی شي خو د بدو د قسمته د دوی د حوصلې په کمېدو نه بلکې د دوی پاپولیټي چې کومه ده دا نور هم په بره روانه ده او د دې دا پاپولیټي چې کومه دا هیڅوک نشي کمولی. پرون یو بل اهم کار شوی دی چې دا هم ډېر زیات انټرسټینګ دی او دا انټرسټینګ داسې شوی دی چې قرآن مجید یو هغه کتاب دی چې دې نه موږ رهنمایي اخلو د ثواب دپاره دا موږ وایو خو پرون په مظفرګل کې یو داسې واقعه مخې ته راغله چې ډېره حیران کن ده. د پاکستان مسلم لیګ یو امیدوار چې کومه دی هغه 12 کسانو ته په قرآن مجید باندې لاس ایښودی دی او د هغوی نه دا حلف اخیستی دی چې دوی په پاکستان مسلم لیګ نوم ته په هر حالات کې ووټ ورکوي. نو قرآن مجید خو هغه کتاب دی چې د هغې نه خلک رهنمایي علي خو د بدو د قسمته دوی دا قرآن مجید چې کومه دی هم غلط استعمال کوي تر دې حده پورې هر څه ورسېدو چې اوس د خدایي کتابونه کومه چې آسماني کتابونه د هغې غلط استعمال هم شروع شو او دا چې کومه دی داسې شکایت به مخکې د جماعت اسلامي یا د جماعت علماء اسلام پی چې کومه د هغې حوالې سره راتله چې دوی به ویلې که چېرته تاسو قرآن مجید ته ووټ ورنه کړو یا تاسو کتاب ته ووټ ورنه کړو ځکه چې بالخصوصا د جماعت اسلامي کومه نشان چې کومه و انتخابي نشان د هغې کتاب و نو هغې بل که تاسو چېرته کتاب ته ووټ ورنه کړو تاسو به صحیح جنت ته به نشئ تللی. نو دارنګې دا کار چې کومه دا اوس پاکستان مسلم لیګ نون شروع کړی دی. بیا پاکستان مسلم لیګ نون حوالې سره ډېر انټرسټینګ شوزونه دا دي چې عمران خان صاحب څه کار کوي نو هغه کار دوی بیا شروع کوي خو لکه د دوی دا کار چې کوم وي په هغه طریقه باندې نه وي دا بیا ډېر زر ځکه ایکسپوز کیږي چې هغه طریقه کار خو دوی چې څومره د پاکستان مسلم لیګ امیدواران وي یا د هغې سپورټران وي هغو کړی وي نو هغه ایکسپوز کیږي ډېر په اسانه باندې. عمران خان صاحب د پاکستان تحریک انصاف والا چې کوم هغې سروس شروع کړی هغه سروس کې ښکاره پته لګېده چې پاکستان تحریک انصاف پاپولیټي چې کومه ده دا په بره روانه ده. نو دارنګې مسلم لیګ نون چې کومه دی هغه هم شاته نه پاتې کېږي او هغې یو جعلي سروې شروع کړی دی پر جعلي سروس دپاره دوی بیا هم کار دا شروع کړل چې دې پروموټ کول یې هم شروع کړلي جعلي سروې کوي بیا هغه پروموټ کولو دپاره سپانسر کوي هم او د سپانسر کېدو سره سره دا ټاک شو ته راولي او بیا د ټاک شو دپاره بهترین چې کومه تجزیه کار وي یا کومه اهم انکران وي د هغوی ته دا ورکوي بیا هغې باندې لیکل هم کېږي په هغې باندې ارټیکل هم لیکلی کېږي چې دا سچویشن چې کومه دا پاکستان سچویشن دې حالات ته ورسېدو. د دې لپاره دا ځل چې انتخاب کړی شوی دی د ډېر نامور شخصیات انتخاب کړی شوی چې په کې سهیل وړای صاحب دی چې د هېڅ محتاج نه دی چې د هغې نوم اخیستل چې کومه دا د هېڅ شي محتاج نه دي او دویم چې کومه دی مسرت درویش صاحب دی. سهیل وړای صاحب چې کوم دی مسلسل یو داسې ماحول جوړوي او کوشش دا کوي چې پاکستان چې دا خلکو ته وایي چې پاکستان تحریک انصاف دا پاپولیټي چې کومه ده دا په ورځ په ښکته روان ده او د مسلم لیګ نون پاپولیټي چې کومه ده دا په بره روانه ده او بیا چې څرنګې د دوی سیم مایندډ کسان دي چې کومه پاکستان مسلم لیګ یا دا کسان سپورټ کوي نو هغوی هم د دوی سره که دا زنانه دي او که دا نارینه دي یعنې که فیمیل انکران دي او که میل انکران دي یا جرنلیست دي هغه هم په دې کې خپل اهم کردار ادا کوي. مخکې درته وایو چې سهیل وړای صاحب ویلی دي چې مسلم لیګ نون چې څومره یو اتحادي چې کومه دی هغه په حالیه وخت کې چې کومه دی یو غیر معمولي سروې کړله او هغې ویل چې د دې سروې مطابق چې کومه دی مجموعي طور باندې نون لیګ چې کومه دی د تحریک انصاف نه 15% په ووټونو کې په مخ کې روان دی او چې په راتلونکو ورځو کې چې کومه دی دا فرق به دې نه نور هم زیاتېدی شي.
بیا مسلم جاوید صاحب چې کوم دی هغوی ډېره ښه خبره کړله او هغې ویل چې د مقبولیت یو خپل وخت وي او نواز شریف صاحب چې کومه دی د هغه مقبولیت وخت راغلی دی خو هغه ته د اندازه نه لګي چې دی قبول کړی شوی دی او هغې وایي چې نواز شریف صاحب له اوس په کار دا دی چې دی اوس په دې وخت کې چې کومه دی چې د یو تنګ ګلۍ نه بار وځي او سیاست ته خدا حافظ ووایي دارنګې صابر شاکر صاحب هم ویل دي او هغې هم ویل دي چې موږ دغه ته دا مشوره ورکړو قمر جاوید باجوا صاحب ته چې دا یو بزرګ شخصیت دی او دا د پاکستان نه ردی استل نه دی پکاره او دوی ته اوس په دې موجوده ټیم کې سیاست ته خدا حافظ ویل پکار دی ځکه چې د نواز شریف صاحب یو بهترین امیج جوړ شوی او بالخصوصا که موږ د 2013 د الیکشن نه مخکې وګورو نو دوی په پاکستان کې ډېر بهترین امیج و ډېر ښه نوم یې و او ډېر ښه قداور شخصیت چې کوم دا په پاکستان کې ګڼل شو نو هغه ویل چې نواز شریف صاحب ته موږ دا مشوره ورکړو چې تاسو اوس هم وخت چې کوم دی او بالخصوصا مسلم جاوید صاحب وایي چې اوس هم وخت نه دی تېر شوی نواز شریف صاحب له پکار دی چې په خپله د سیاست نه استعفا واخلي او ځوانانو ته دا کومه پارټي چې کومه دا ورکړي بېشک خپلې لور ته دې ورکړي خو چې دا پارټي بل یو کس ته ورکړي او هغې مزید ویل چې نواز شریف صاحب دا خیال و چې سیستم به د سره ملګری شي دی به پاکستان ته راشي هغه زاړه پخواني خلک به او یو ماحول به د ده لپاره تیار کړی شي او چې د ده لپاره څنګه ماحول تیار شي نو هر طرف ته به د پاکستان مسلم لیگ نون اوازونه او د نواز شریف زنده‌باد اوازونه به شروع شي خو هغې ته دا اندازه نه وه چې پاکستان اوس بالکل بدل شوی دی او عوام چې کوم دي دا هم بدل شوي دي د هغه پخواني خلک نه دي چې ته به په بریانۍ باندې مجبوره کړې یا به ته له 1000-2000 روپۍ ورکړې په هغې به مجبوره کړې او د دوی مایند به بدل کړي ځکه چې موجوده څونه خلک دي هغه ایجوکیټډ شوي دي نه چاته د اسپتال ضرورت دی عمران خان صاحب چې کومه د اسپتالونه هم انډیپینډنټ کړي دي چې کومه د عدالتونو کومه کلچر و هغه یې هم بدل کړی دی د دې سره سره چې تاڼو کې دننه چې کومه کلچر و هغه یې هم بدل کړی دی نو اوس ډېر کم ضرورت سړي ته پېښېږي چې هغه ایم این ای یا ایم پی ای ته ټلیفون وکړي چې زما په اسپتال کې دا پلان کې کار دی ته ډاکټر صاحب ته کال وکړه چې زما دا مسله حل کړي یا ته نادره ته کال وکړه چې هلته زما دا مسله حل شي ځکه ډیجیټل زمانه ده او په ډیجیټل زمانه کې هر یو کس چې کوم دی د هغه سره هغه پوره سیسټم د هغه په جیب کې موجود دی موبایل راوباسي هلته چې کومه قانون خلاف ورزي کېږي هغه هلته سرچ کوي او د هغه سره مخامخ هر څه راځي نو پاکستان اوس بدل شوی دی نواز شریف صاحب چې کومه سوچ و هغه سوچ هم بدل شوی دی د هغې په هغه باندې ډېر زیات اثرات شوي دي لکه څرنګه چې لاهور د هغې ګڼو د لاهور نه هغې پرېښود او لاړه خیبر پښتونخوا کې ته ورسېد او هلته یې خپلې کاغذات نامزدګي د خیبر پښتونخوا نه جمع کړه دې حد ته دوی را رسېدل دي بیا هارون رشید صاحب چې کوم دی هغه یو بهترینه تبصره کړله هغې ویلې دي چې نواز شریف صاحب چې کوم دی دا بالکل یریدلی دی او داسې غلی غونډه کې ښکاره کېږي وایي چې څه وجه ده چې د دومره زیات یریدلی دی وایي د ده په مخ باندې هغه رونق نه ښکاره کېږي او وایي په سترګو کې هغه چمک چې کوم دی هغه اوس هم نه ښکاره کېږي او وایي چې دا اوس موجوده وخت کې ډېر زیات یریدلی دی او وایي که دی چېرته نه وی یریدلی نو ده به د صنم جاوید چې کومه وکیلاګان دي یعنې کومه وکیلا چې راغلي وو د هغې کاغذات نامزدګي جمع کوله نو هغه به دوی نه ګرفتارولی بیا کاکل صاحب حکومت چې کومه ده یا د نقوي صاحب حکومت چې کومه ده هغې هم په دې کې بل خپل کردار ډېر زیات بهترین طریقې سره ادا کړی دی او په تاریخ کې به هم د دوی دا کردار چې کومه ده دا به تاریخ نه هېروي ځکه چې دوی څه کومه ظلم وکړ شاید د دنیا په یو داسې ملک کې داسې ظلم شوی و چې څوک د چا بیډروم ته رسېدلی و بیا د هغې د زنانو څه داسې کار کول چې کومه دی دا د دنیا په تاریخ کې شاید نه به وي د یزید په دور کې به هم دومره ظلم نه شوی لکه کومه ظلم چې موجوده ټیم کې په پاکستان کې وشو نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان